درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته په اثر کې یادونه کې که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ مخکینی افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز یوه ناورین وباله نوموړي د ښځو پر کار او آزاد ژوند او د نجونو پر زده کړه بندیزونه د هغه حق تر پښو لاندې کول یاد کړل اشرف غني وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستاني مدرسو د خشک نظام تابع شو او د هغوی پر یوه څانګه بدل شوی طالبان تل ادعا کوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهالی دی او پر ترتیب جوړولو بوخت دي خو نږدې 550 ورځو څخه ډیر وخت کیږي چې د ښوونځیو پرانیستو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوي قدرمنو دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا ښه وخت